دا ده چې یو کال زموږ د ژوند د لار په دې یو کال کې که چا دینداري کړي چې خو ډېره ښه ده مبارکي ورته وایو او ورته وایو چې وروره په دغه طریقه مضبوط شه او ښه پکې مخکې لاړ شه او که چا نه دا کال ګډ وډ تلی نو د هغه دپاره دعا غواړو چې الله دې ورته کوتاهي معاف کړي خو ورسره دا درته ویم یعنې چې موږ امین ووایو خوشحاله شو چې کوتاهیانې معاف شو که دغه لار دې یي نو ته تاواني ته په ګټه کې نه یې خو بدل یې که اوس نه اوس یو ژوند شروع کوي نوی توبه وباسي الله ته واپس شي الله ته تعلق جوړ کړي د الله سره رابطه جوړه کړي د الله سره کمی کوتاهیانې نافرمانیانې چې دي هغه پرېږدئ خصوصا دا ټک پکې زه خاص کو خصوصا هغه ګناهونه چې هغه د انټرنیټ او د موبایل په ذریعه کېږي دې شي زموږ د ایمانونه ډېر تباه و بربادي کړو نو لږ دې طرف ته هم توجه کړئ الله رب العزت ته دا کم عمر چې زمونږ تیر شوی دی په دې کې چې کمې کوتاهیانې شوي دي الله رب العزت دې موږ ته معاف کړي د روان وخت الله موږ له طاقت راکړي چې د هغه بندګي وکړو او الله رب العزت دې د دې خوږو مجالسو نه موږ دې ته الله نه محرومه کړي او الله دې موږ له مرګ په داسې وخت کې راولي چې موږ زموږ تعلق او تړون د دې مجالسو سره کلک او مضبوط او الله رب العزت دې زمون مړي زمون مشران کشران دی الله ټول وبخي الله رب العزت زمون نه راضي شي انشاءالله درسونو سلسله بیانونو به باقزور ترتیبي او ملګري اکثر نه دي خبر بعض ملګري دي چې هغوی دا انټرنیټ او دا پیسې ډېرې نه استعمالوي یا به پوهېږي ډېر نه په دې باندې نو هغوی خبر نه شي نو الله به اجر درکې د دې هر څه اجر دی ګوره د دې هر څه اجر دی هغه ملګري خبر کړي او ته ووایي چې درسونه بیانونه بیا شروع شوي دي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد